سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جړس افغان اتلان په نړیوال جام راتلونکي سیالۍ لپاره پرون ماښام هند چینای ښار ته ورسېدله چې د نړیوال جام سیالۍ له مهالویش له مخه به افغان لوبډله د راتلونکي چهارشنبې په ورځ یعنې سبا به د نیوزیلینډ پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته سي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جنګ خپله لومړۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې وبایلله، دویمه لوبه د هند پر وړاندې وبایلله او دریمه لوبه د انګلستان لوبډلې سره وه چې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. د انګلند لوبډلې ته په لومړي ځل په 9 منډو ستره ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د نیوزیلینډ پر وړاندې د افغانستان پر 1:30 بجه د لوبو ډګر ته کښته سي چې دغه لوبه په چینای کې کېږي چې د سپینرانو سره ډېره مرسته کوي. د افغان لوبډلې سره بیا ډېر خطرناکه سپینران هم شته لکه راشد خان، مجیب رحمان، محمد نبي ساخیل. افغان لوبډلې په تېره لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه د انګلند په خلاف وکړله. هغه که بالینګ وو، که بیټینګ وو، که فیلډینګ وو، په درو واړو برخو کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. لکه څنګه چې اکرام علي رالي په لومړۍ لوبه کې 58 منډې جوړ کړل. دغسې که سبانۍ لوبې ته ریاض حسن د رحمتشاه پر ځای باندې راسي نو ډېره ښه پایله به ولري. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دعاګانې کوي چې سبانۍ لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي. د افغانستان د بریا په هیله که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.